بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. په نن درس کې موږ تاسې په کاونټ فرمول کې یو مثال حل کوو. مهم مثال دی. دلته موږ تاسې ځینې کارمندان لرو. دا وګورئ، سیریل نمبر، ورکر نیمز، د کارکوونکو نومونه، بیا د دوی وظیفې دي. پوسټ احمد اپریټر دی، کمپیوټر اپریټر. حامد منیجر دی. علی اچ آر دی، هیومن ریسورس د منابع بشري مدیر دی. سهیل اپریټر دی. اسد سیلزمین دی. بیا د هفتې مکمل ورځې دي. دلته موږ د هفتې ورځې راخیستې دي. تاسو کولی شئ د مکمل میاشتې ورځې راواخلئ. مکمله حاضري ورته جوړه کړئ. په کومه ورځ چې دا حاضر وي هغه به تاسو د هغې په ځای باندې به پریزنټ پی به لیکئ. کوم نفر چې غیر حاضر وي هغې ته به ابسنټ لیکئ. او همدارنګه لیو معنا دا چې چا رخصتي اخیستې ده، په رخصتي باندې کور ته تللی دی. دا معلومات تاسو ټول دلته د دوی لیکلی شئ. څوک حاضر دي، څوک غیر حاضر دي، چا رخصتي اخیستې ده. دا ټول څیزونه تاسو دلته په منظم ډول باندې برابرولی شئ. ښه، د دې څخه وروسته دلته موږ تاسې لرو ټوټل ډیز. ټوټل ډیز کې دلته اوس موږ د کاونټ فرمول استفاده کوو تر څو دغه د هفتې مکملې کومې کاري ورځې چې دي 7 ورځې، دا موږ ته څنګه کې معلومې کې مساوي کاونټ او قوس شروع کوو. دا ټولې ورځې انتخابوو. سنډې به هم پکې راولو. داسې دې ځای پورې قوس بندوو، انټر. ټولې ورځې کاونټ ای وبخئ. کاونټ ای دلته به ای ورسره لیکئ ځکه کاونټ چې دی هغه صرف او صرف څه کوي؟ کاونټ چې دی هغه صرف او صرف عددونه شمارلی شي او دلته ای بی سی لیکل شوې ده. نو کاونټ ای فرمول باندې موږ دا ټول جمع کړه. څو ورځې شوې؟ 7 ورځې. ټوټل ورځې وشولې. اوس موږ تاسې د یو شخص معلوموو چې هغه څو ورځې پریزنټ دی. اوس دلته وګوره پریزنټ ډیز. موږ مثلا د احمد معلومو چې احمد څو ورځې حاضر دی. نو دلته موږ تاسې د کوم فرمول څخه استفاده کولی شو؟ کاونټ اف فرمول څخه استفاده کولی شو. تاسو وګورئ کاونټ اف. کاونټ اف کې موږ ته وایي رینج انتخاب کوي. زموږ اوس تاسې رینج چې دی دا ټولې ورځې دي. دا ورځې مو انتخاب کړلې، کاما. په دې ورځو کې موږ ته پی پکار ده یا پریزنټ ورځې موږ ته پکار دي چې احمد څو ورځې حاضر دی. نو دا د ورځو ساحه مو ټوله انتخاب کړله، کاما. کرایټیریا کې به موږ ورته پی ولیکو ځکه موږ ته پریزنټ پکار دی. دې ورځو څخه به هغه ورځې راواخلي د دې شماروز یا د دې څخه به حاضرې ورځې کومې کې چې پی لیکل شوې هغه به موږ تاسو ته راواخلي، انټر. احمد 4 ورځې حاضر دی. زه دا ساحه داسې یو څه د دې د لیکلو رنګ بدلوم تر څو تاسو ته معلوم شي. احمد څو ورځې حاضر دی؟ 1 2 3 4 ورځې. نو دا یو بهتر فرمول دی. موږ ته ټول کسان معلوم کړل چې دوی کومې ورځې حاضر دي. صحیح شو؟ څو ورځې دوی حاضر دي. اوس غیر حاضري پیدا کوو. غیر حاضري ملګرو هم موږ تاسې کولی شو چې د کاونټ اف فرمول په واسطه پیدا کوو. مساوي کاونټ اف او بیا راځو موږ رینج انتخابو. ټول د سرې کرښې چې دي سرې لیکل چې مې کړي دي، کاما. په دې کې ابسنټ یا غیر حاضر ورځ دپاره موږ تاسې ای لیکلې ده دلته که نه، ای. نو ای به دلته قوس کې ولیکئ، ډبل کوټس کې، او قوس به بند کوئ، اوکې به کوئ. ابسنټ احمد چې دی 1 ورځ غیر حاضر دی. همداسې لاندې راشئ. ټول کسان تاسو ته څنګه کوي؟ معلوموي. ټول کسان تاسو ته معلوموي په ډېر بهتر ډول باندې. ډېر یو بهترین څیز دی. لیو ډیز. لیو ډیز څخه مطلب زموږ اوس تاسې دغه ایل دی. ایل چې موږ کوم ځای کې لیکلی مطلب دوی کومه ورځ رخصتي اخیستې. مساوي کاونټ اف او دا هم د کاونټ اف په واسطه معلوموو. خپله ساحه به انتخاب کوئ، کاما. دلته په کوټس کې ایل ولیکئ تر څو تاسو ته هغه ورځې پیدا کړي یا هغه خانې یا هغه سیلز درته پیدا کړي ویشمري چې په هغې کې د ایل کلمه لفظ ذکر شوی وي یا حرف ذکر شوی وي، انټر. احمد چې دی 2 ورځې غیر حاضري رخصتي اخیستې، 1 2. نو وګوره موږ تاسو داسې په ډېر منظم ډول باندې دا هم څنګه کړل؟ پیدا مو کړل. د نورو کسانو بالکل نه دي اخیستي. او اسد چې دی هم 2 ورځې
رخصتي اخیستې ده. نو ګوره موږ او تاسې دا وکولی شول، په لاس باندې مو راوړل. د کاونټ ای فرمول په واسطه موږ ټوټال ورځې پیدا کړلې، او د کاونټ اف په واسطه موږ پریزنټ ډیز، ابسنټ ډیز او همدارنګه لیو ډیز، کومې ورځ چې دوی رخصتي اخیستې، دا موږ او تاسې ټول پیدا کړل. اوس وګورئ دلته د دې یو کس روزانه معاش څومره دی. مثلا زموږ او ستاسې د احمد معاش چې دی د ورځې 600 افغانۍ دی، د حامد چې دی 700 افغانۍ دی، او د ایچ آر چې دی د 800 افغانۍ دی، سهیل چې دی اپریټر دی د هم 600 افغانۍ دی، او د سلمان چې دی د ورځې څو معاش دی 900. دا د دوی روزانه معاشونه دي. اوس ګورئ یوه هفته 7 ورځې ده یا یوه میاشت 10 ورځې ده، خو تاسو خپلو کارمندانو ته به د حاضرۍ د ورځې معاش ورکوئ. کوم ورځ چې دوی حاضر دي د هغې معاش به ورته ورکوئ. داسې به نه کوئ چې تاسو هر یو ته د میاشتې پوره معاش وشئ. نه، دلته اوس زموږ او ستاسې کارمندان چې دي دا د دوی پریزنټ ډیز دي. دا پریزنټ ډیز ته زه هڅه کوم رنګ لږ بدل کړم داسې چې موږ او تاسې ته معلوم شي کوم رقم رنګ ورکړو. داسې یو رنګ ورکوم چې موږ او تاسې ته معلوم شي. دا خو بلکل د هماغه پخواني غوندې رنګ شو. صحیح شو. دا پریزنټ ډیز کې به موږ او تاسې د معاش ضربوو. داسې به نه کوئ چې 7 ورځې دوی دي 7 ضرب 600 4200. نه، کومې ورځې چې حاضر دي، ځکه د غیر حاضرۍ د ورځې به تاسو خامخا دوی نه معاش کټ کوئ، یا د رخصتۍ د ورځې به خامخا تاسو دوی نه معاش کټ کوئ. دوی رخصتي کوي، په خپل طبیعت راغلي دي وایي چې موږ رخصت یو. سمه ده؟ نو موږ دلته د پریزنټ ډیز دوی سره کار لرو. کومه ورځ چې دوی راغلي دلته کار یې کړی دی، فقط او فقط د هماغې ورځې معاش ورکوو. نو لیکو مساوي پریزنټ ډی، کومه ورځ چې دوی حاضر دي هغه به ضرب کوي په معاش کې. صحیح شو. پریزنټ ډیز حاضر ورځ به ضرب کوي په معاش کې. انټر 2400 لاندې به راکش کوي. دا ستاسو د کارمندانو څه شول معاشات شول چې موږ او تاسې په لاس باندې راوړل. وګوره دلته موږ او تاسې ټول کاونټ اف کاونټ ای د دې فرمول څخه په استفاده وکولی شول چې ډېر په بهتر ډول باندې دغه مسله یا دغه مشکل یا دغه سوال یا دغه خپل کار څنګه کو مخته بوځو. نو د فرمولونو زده کړه ډېره زیاته مهمه ده. اوس موږ او تاسې د کاونټ سیریز په فرمول کې لګیا یو. دا چې انشاءالله ختم شي بیا به موږ او تاسې ایوریج سیریز شروع کوو، په هغې کې به هم فرمولونو باندې کار کوو.